السلام علیکم. خدای خیر، دا څه رقم نه چې خبر شوی یم یا څه ورځ کېږي دا پلار دې مړ شوی دی خورا بدې علامې کوي وایي ګره ورځ وایي په کوڅو کې دورې ولاړ ګس لس پښې ګرځي اوس تا څه چې جوړ شو خو هلته به هغه ژوندی وایي هلته به دې احترام کړی وایي هغه وخت کې به دې قدر و عزت کړی وایي تاسو اوس داسې څه جوړ شو خو اوس په دې څه سره وځي ته راسې دلته لږ پسې ناستې دلته تلانې څه شته دې لږ کښېنستئ لږ کښېنستئ د باغ ته دلته باغ ته به ته راکړې دا باغ ته دې وخت راغلی یې اوس مړ شو راسې د باغ ته راسې د پر ځای باندې ناست یې فکر وایه سوچونه وایه هغه یوټیوب دې څه شو هغه مینهوال دې څه شول هغه لایکونه دې څه شول ګره ورځ به یې ورته ګډ زما ته دونه لایکونه وړم دونه شیان وړم هلته چې دونه کې وخت ته نه درلود دی اوس یې به دا سر نه سره ورځي اوس هلته ورځ خپل خواري پسې ولاړ شي خواري دې اوس وکاږه دا څه کوې بله ورځ د وطن ژوند یوټیوب چینل نه دی دا ستا دغه مینهوال پر ما راټولول نه دی ول دی ول دا ویډیو نه پورته کوي ول دی څه شوی دی ما لا خو نو اوس داسې اخته دی دا خو پخوا هغه دې خوشحاله کړي خپل پلار یې نه و خوشحاله کړي وله خپل پلار قدر مې نه وکړي چې رابلې سپکې خبرې به مې ورته کولې د هغې فالتو خبرې به مې ورته کولې قدر مې نه وکړي اوس دلته راغلی یم په دا باغچه کې ناست یم چې د پلار تسلي مې وکړم د دغه ځای باندې به هغه جان ناست و بیخي ډېر رایادېږي یو ژوندی یو قدر مې نه وکړي اوس چې مړ شو اوس یې قدر کوو اوس نو موږ څه وکړو مړ شو اوس مې زړه غواړي چې ځان وژنه وکړم په ټوله کلي کې خلک د هغه پیغورونه راکوي چې ستا د لاسه ستا پلار مړ شو په پیسې شی دې نه ورکولی قدر دې نه کوئ احترام دې نه کوئ ستا د لاسه چې دا پلار مړ شو اوس هر یو د هغه پیغورونه راکوي د شرم د لاسه اوس ولاکه یو ځای کلی سو نه بازار ته نه کلي ته نه ماجد ته د شرم د لاسه ولاکه ګرځېدی لاس اوس سړی څه وکړي الله خیر بیا غواړو ستا پلار یې خدای پاک وبخښي خدای پاک چې جنتونه ور نصیب کړي والله ته هم ځان مه سره خفه کوه خیر نو ستا څه مې خطا څه وه نه پوهېدلې خیر نور ځوانانو ته موږ دغه پیغام دی چې داسې ونه کړي خپل پلار ته وخت ورکړي خیر درځه چې داسې وګرځېږي پره باغچه وګرځېږي ستا هم نیک دماغ سم شي درځه درځه چې داسې شیان مې هم وګرځو ستا هم نیک طبیعت سره ستاسې ته خو نقیب هلته غمجن ناست یې چمپه لاندې کښلي وروره به دې سر نه سره ورځي خپل کاروبار دې وخت ورکوله دا پلار سره خدای پاک ښه وکړي هغه خو نو ولاړی مړ شو خیر بیا غواړو